نن سبا دا فتنه ډیره عامه شوې ده چې کله د چا د پلټۍ کس یعنی د بلې پلټۍ کس وویجلی شي نو دا د مخالفې پلټۍ والا پې ډېره خوشحالي کوي چې الله ترېنه خلاص کړو. او حال دا ده چې کله یو سړی مؤمن وي او د مؤمن په قتل باندې سړی خوشحالي کوي نو د دې سره د انسان اعمال څه شی کېږي دا ضایع کېږي تباه کېږي، بلکې په مؤمن باندې به سړی خفه کېږي دردمن کېږي به پرې. داسې به نه کېږي چې په یو ځای کې یا یو کلي کې یو مؤمن یا مؤمنان مړه شي وا د مخالفې پلټۍ وي یا د ډلې وي یا د مسلک وي او سړی په هغوی په قتل باندې خوشحالي کړي او د هغوی په قتل باندې جشن مناووي او د هغوی په قتل باندې خپل سیاست کی، نو دا دې سره د انسان عملونه ضایع کېږي، عمل د سړي بربادېږي. ځکه مؤمن دا د الله عز وجل په نزد باندې ډېر عزتمند ده، ډېر قدرمند ده. نو د مؤمن وینه تویول دام حرامه ده او دارنګې د مؤمن په قتل باندې خفه کېدل نه خوشحالېدل، یعنی د مؤمن په قتل باندې خوشحالېدل نو دا سبب د دې چې داسې انسان الله اعمال ضایع کوي. لکه سنن ابي داود کې روایت ده چې من قتل مؤمنا، چا چې قتل کړه یو مؤمن فاعتبط بقتله او خوشحالي کوي بیا د هغه په قتل باندې، دغه قاتل په خوشحالي کوي یا عام خلق د مؤمن په د قتل باندې خوشحاله وي نو لم يقبل الله منه، نو قبول به نه کړي الله د هغه نه صرفا ولا عدلا، نه به ترېنه الله نفلي مونځ قبلوي او نه به ترېنه الله فرضي مونځ قبلوي. یعنی کی به یې خو چې کوم د کولو مقصد دی چې دا الله رضا ده هغې باندې ثواب دی نو دا به الله نه ورکوي، الله به یې ورته ضایع کوي تباه کوي به یې چې یو کس د مؤمن په قتل باندې خوشحالي کړي. یو سړی نجومي ته لاړ شي او د نجومي نه د مستقبل کارونو معلومات کړي نو حدیث کې راځي من اتا کاهنا او عرافا، یعنی چا چې راتګ وکړه کاهن لره یا نجومي لره فصدقه او تصدیق وکړه د د خبرې، هر یو د خبرې تصدیق کړي دا کس بما یقول هغه څه چې وایي فقط کفر بما انزل علی محمد، یقینا د کفر وکړه هغه څه باندې چې نازل شوي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، یعنی چې څه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل دی قرآن حدیث د دې نه انکار وکړه او د دې نه انکار کول دې سره سړی کافر کېږي او د کافر اعمال دا ضایع دي او برباد دي. د دې د وجې نه د کاهنانو ترویتیانو او پیرانو نجومیانو او دا په نوک کې څیزونه معلوموي او دا د غیبو خبرونه ورکوي دې ته تلل نه دي پکار، دې نه خپل ځان خپل اهل و عیال منع کول پکار دي او د دوی د خبرو تصدیق نه کول. که چا د دوی د خبرو تصدیق وکړه دغه عمل الله ضایع کوي کافر کېږي په دې سره. د دې د وجې نه دې ترویتیانو نه ځان ساتل پکار دی کاهنانو نه. وصلی الله علیه و آله وسلم.